سلامونه ملګرو. په تیره ویډیو کې مونږ په وریبل باندې کار وکړ. په دې ویډیو کې هم د وریبل په یو ټایپ باندې چې سټاټیک وریبل دی په هغې باندې کار کوو چې سټاټیک وریبل او د انسټنس وریبل باندې یو اگزامپل کار کوم. static int c equal to 1 int b equal to 1 او یو فنکشن جوړوم value of c value of b او c ماته سکا پلس پلس کا او دلته کې آبجیکټ جوړوم. د آبجیکټ څنګه جوړیږي ملګرو په تیره ویډیو کې هم په دې باندې مونږ کار کړو چې د کلاس نوم د سوي د کلاس نوم به واخلي او آبجیکټ نوم به واخلي هغې نه پس به مساوي او نیو واخلي او د کلاس نوم به بیا ورکې کلاس نوم چې د پارس باندې جوړ کړی وي. زه غواړم درې آبجیکټ جوړ کړم. new class m2 equal to new new m3 equal to new m1 dot function m2 dot function m3 dot function دا پروګرام مولیک ملګرو ما یو سټاټیک وریبل واخیست او بی زما سره انسټنس وریبل دی. فنکشن می جوړ کو دې کې مې ورته ویلي چې ویلیو اف سی راکا او ویلیو اف بی راکا او سی ماته څه کوه پلس پلس کوه. دی به دا سی ماته تر کومه پورې پلس پلس کوي. دلته کې ما درې آبجیکټ اخیستی یعنی درې پیرې مې دا فنکشن کال کړی دی نو دی به درې پیرې ماته د سی ویلیو راکوي. اول ځل به د سی ویلیو 1 وي د دویم ځل لپاره به پلس پلس کیږي یعنی یو به ورسره جمع کیږي نو دوه بل شي. د دریم ځل لپاره به بیا یو ورسره جمع کیږي نو دوه او یو بیا به ماته د سی ویلیو 3 راکوي او د بی ویلیو چې ده هغه به د دریم اول لپاره یو د دویم ځل لپاره هم یو وي دریم ځل لپاره به هم یو وي. نو زه دا پروګرام رن کوم. value of c1 value of c2 value of c3 نو the value of c1 شو د value of b value زما سره 1 راغلی. دلته کې د c نمبر چې د ویلیو سره ډیر یو ځای راغلی د دې جدا کول د لپاره دې ځای کې لږ سپیس واخلئ او دا پروګرام بیا رن کړئ. نو وګورئ دا لږ جدا شو. value of c1 value of b1 value of c2 value of b1 value of c3 value of b1 نو دا شو زما سره د سټاټیک وریبل او د انسټنس وریبل کارو. ملګرو دا چې ما دا مثال تاسو ته په فنکشن کې کار کو او فنکشن خو مونږ نه دی ویلی او اپریټر هم مونږ نه دی ویلی او ما اگزامپل درته پکې جوړ کو. خو ملګرو که په چیرې په دې باندې پوه نه شوئ مشکل نشته یوازې ما تاسو ته د سټاټیک وریبل یو اگزامپل درکو که انشاءالله پروګرام خو آسان دی که بیا هم چیرې پوه نه شوئ مشکل نشته صحیح ده. نو انشاءالله په فنکشن باندې کار کوو نو په دې به بیا انشاءالله تاسو ډیر ښه پوه شئ. نو اوس راځم ټایپ کاسټینګ ته چې ټایپ کاسټینګ څه ته ویلی شي.
Typecasting. Typecasting is a way of converting a variable from one data type to another data type. که تاسو نه څوک تپوسی کی چې ټایپ کاسټینګ څه شی دی. ټایپ کاسټینګ چې دی دا وریبل کنورټ کوي. وریبل څه کوي؟ وریبل کنورټ کوي له یو ډیټا ټایپ نه بل ډیټا ټایپ ته. وریبل کنورټ کوي له یو ډیټا ټایپ نه بل ډیټا ټایپ ته. مثلا INT چې کوي INT فلوټ ته کنورټ کوي. نو مثلا دلته کې زما سره دی INT A زما سره 0 دی او فلوټ B زما سره 0 دی. نو دلته کې ویلي چې B مساوي دی له A سره او دلته کې دا فلوټ چې لیکلی یې دې ته کاسټینګ وایي. صحیح ده؟ کاسټینګ هم دې ته ویلی شي. دلته کې دا A چې دی دا زما سره INT دی خو دلته کې A چې دی د فلوټ ته اړول، یعنې هم B زما سره فلوټ شو او هم A زما سره فلوټ شو. ملګرو کله چې دا کاسټینګ چې دی دوه ډوله صورت نیسي، یو چې دی لارج ټو سمال، یو لارج ډیټا ټایپ سمال ته اړول دي، یو سمال ډیټا ټایپ لارج ته کول دي. لارج ټو سمال چې دی دا ایرر دی. صحیح ده؟ دا ایرر دی یعنی غلطی ده، دې ته نروینګ کاسټینګ ویلی شي. او سمال ټو لارج چې دی دا اوکې یعنی دا صحیح دی، دې ته ویډنینګ کاسټینګ وایي. مثال ته وګورئ INT X زما سره 0 دی او شارټ Y ما سره هم څه دی 0 دی. نو Y مساوي شو له X سره. دا X وګور د X د لاندې ما ته څه ښیي؟ ایرر. دا ایرر دی. نو دا ایرر ورکوي. دا ایرر ولې ورکوي؟ ځکه چې دا لارج دی. دا INT چې دی INT چې د 4 بایټه دی او شارټ زما سره 2 بایټه دی. نو د دې مثال داسې دی چې جګ تر اخلي او په ګیلاس کې ځایوي. نو جګ په ګیلاس کې ځایږي نه. نو څنګه کولی شو چې دا جګ اوس په د ګیلاس کې ځای کړو؟ نو جګ د ګیلاس د ځای کولو دپاره دلته څه وایي سمال لارج، یعنی سمال څنګه هغه طریقه درته ښیم چې څنګه کولی شو جګ په ګیلاس کې ځای کړو. د هغې دپاره دلته کې یو بل مثال دی سمال ټو لارج، یعنی یو سمال ډیټا ټایپ څنګه کولی شي لارج ته کنورټ کړي، هغه ته ویډنینګ کاسټینګ وایي. اوس ملګرو دغه مثال دی. اوس مثلا جګ چې دی څنګه ګیلاس کې ځایږي؟ INT X 0 شو او شارټ Y زما سره 0 دی. اوس Y مساوي شارټ X شو. اوس دلته کې د INT چې دی دلته کې اوس ایرر نه اخلي. ایرر یې ولې نه دی ورکړی؟ دلته کې INT چې دی 4 بایټه دی او شارټ زما سره 2 بایټه دی. نو څنګه INT چې د په شارټ کې ځای کړی، یعنی څنګه جګ په ګیلاس کې ځای کړی؟ کله چې لکه مثلا دا جګ چې دی دا ته ټوټې ټوټې کا او د دې دا ټوټې ټوټې راواخله په جګ کې واچوه، په ګیلاس کې واچوه. که چیرې ګیلاس ډک شو او نور نه ځایده نو هغه ایسته وغورځوه. دې مثال همدغه شان زه تاسو ته پریکټیکلي کار کوم. نو هغه کوم چې اضافه پاتې شو، یعنی کله چې ته زه تاسو ته اګزامپل کار کوم په دې بیا تاسو ډېر ښه پوهیږئ. اوس فرض کا ما سره یو اګزامپل دی INT X equal to 0 او فلوټ equal Y equal to 0. اوس زه دلته کې ورته وایم چې Y equal to X. صحیح ده؟ دا اوس هېڅ قسمه مشکل نشته. صحیح ده؟ دا اوس ایرر نه ورکوي. خو که زه چیرې ولیکم چې X equal to Y نو بیا ما ته څه کوي؟ ایرر راکوي. ایرر دی وګورئ. خو که زه چیرې راشم او دلته کې ورته ولیکم، دلته کې زه دې ته ولیکم چې INT، بیا ایرر نه ورکوي. صحیح ده؟ که زه دا پروګرام هم رن کوم system.out.println X، که زه دا پروګرام رن کوم دی ماته 0 ځواب راکوي. دا وګورئ 0. نو ماته 0 ځواب راکړه. نو دا زما سره ټایپ کاسټینګ. یو بل اګزامپل زه تاسو ته کار کوم. بایټ چې دی په شارټ کې څنګه ځایږي؟ بایټ ټو شارټ. نو زه INT X equal to 0 long byte to long به واخلم. long Y equal to زه یو نمبر اسی یو نمبر اخلم 40 240. اوس زه ورته وایم چې X دا X equal ده
له وای سره. صحیح ده. دا وای څه کوي؟ اوس دا وای ایرر ورکوي. دې دپاره به زه دا کاسټ کوم، نو د دلته کې به زه ورته ولیکم بایټ. صحیح ده. اوس ایرر نه ورکوي. خو که زه راشم دا پروګرام زه رن کم، دا ګوره ما ته غلطه ویلیو راکوي. دا وګورئ -1.6. اوس دلته کې خو ما سره دا -1.6 خو نه ده، دا خو ډېره غټه انسه ده. دا انسه چې دی 3,4,32,342 دی. او دلته کې دی ما ته څه وایي -6. که زه راشم دا لږه وړه کړم 240. نو که زه اوس پروګرام رن کړم، دا وګورئ ما ته څو جواب راکوي -22. دی ما ته -22 وایي او دلته کې زما ته څو دی 240 دی. دا ولې؟ ځکه ملګرو دلته دا بایټ چې دی له 0 نه واخله تر 122 پورې عدد کولی شي چې دی په خپل ځان کې ذخیره کړي. له دې نه جیک عدد چې دی نشي کولی چې ځان کې ذخیره کړي. نو د 0 نه واخله تر 122 پورې. نو دا خو دا 240 خو ډېر لوی عدد دی. نو د دې 240 مثال داسې دی جګ دی، یعنی د دې وای مثال دی جګ دی او دا ایکس چې دی دا ګیلاس دی. اوس ته جګ را اخلي ګیلاس کې ځای. دوی داسې چل کړی چې دا جګ یې ټوټې ټوټې که په دې ګیلاس کې واچو، خو نیم جګ چې دی هغه 22 ټوټې راغللې او د 240 نه چې 22 لاړ شي څو پاتې کېږي 12. نو 212 ټوټې چې دي هغه سیوایي پاتې شولې، یعنی 212 ټوټې پکې نه ځایږي او 22 ټوټې پکې ځای شي. مثلا داسې یو دغه یې ونیسه. نو اوس مثلا د جګ ټوټې ټوټې کو هغه ګیلاس کې واچو، نو هغه څه شی شو دومره پکې ځای شو، دا نور څه که له ځان نه. یعنی مطلب مې دا دی چې دلته هر ویلیو پکې واچوي دی د ځان نه یو قیمت درکوي. که زه راشم دلته کې ورته وایم 129. ګوره که زه 129 ورته ووایم ما 129 ولیکه، که زه دا پروګرام رن کړم دی ماته څه وایي 122. که زه دا 122 کړم 122 که کم ماته پکس 122 جواب راکوي. دلته مې 122 ولیکه، که زه دا پروګرام رن کړم نو دی ماته 122 پوره راکوي. ځکه دی له 0 نه واخله تر 122 پورې عدد اخلي. که دا زه 28 کړم دی به ماته څه راکوي؟ که زه پروګرام رن کړم دی به ماته -128 راکوي. دا وګورئ. او که زه دا ورته 30 کړم، مطلب مې دا دی که چیرته پروګرام چیرته، یعنی که ته چیرته دا څو شو ما سره، دا ګورئ د -1.6 او ما څه ورکړی دی -130 دی. یعنی که چیرې تاسو دلته کې د 122 نه غټه انسه ورکئ نو دی به ځان نه یو ویلیو دلته پکې اچوي، درته یو ویلیو درته ځان نه اچوي، د هغې نه کمه ویلیو. نو دا څه شی دی؟ دا ټایپ کاسټینګ دی. که ما 200 ولیکه دا وګورئ -56. نو دې ته ویلی شي ټایپ کاسټینګ.